تازه خبر ګلپاڼه هم واده شوله. په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. د پښتونخوا وتلې پښتنه سندرغاړي چې په پښتو وطن کې خورا زیات مینوال لري ویل کېږي چې ګلپاڼه نکاح شوې ده، خو دې لا تر اوسه نه ده منلي. رسنیو راپورونه ورکړي چې ګلپاڼې ته نږدې ملګرو دا تایید کړې ده چې ګلپاڼې کوژده کړې ده. د پښتو ډیره مشهوره سندرغاړې ګلپاڼې چې خورا زیات مینوال او فالوورز لري، د څو ورځو نه د هغې د کوژدې باره کې خبر وایرل شوی او ویل کېږي چې هغې د یو افغاني پکتیاوال ځوان سره کوژده کړې ده. دا خبر 2 ورځې وړاندې نجیبه فیض په یو لایف پروګرام کې دا تایید کړې وه چې د ګلپاڼې کوژدن له یو افغاني زدران ځوان سره شوې ده. نجیبه فیض یا دلربا د ګلپاڼې نږدې ملګرې هم ده او دې خپله په یو لایف پروګرام کې د دې خبرې تصدیق وکړ چې د ګلپاڼې کوژدن د یو افغاني سره شوې ده. دوستانو، د ګلپاڼې د کوژدن خبر ډیر زیات وایرل شو، خو مینوالو یې دا فکر کوو چې ګلپاڼه خو نه د دې خبر تایید کوي او نه هم د دې خبرې په باره کې کوم پوسټ کوي چې آیا د ګلپاڼې کوژدن په رښتیا شوې ده او که نه. دوستانو، موږ د ګلپاڼې سره د یو نږدې کس سره رابطه وکړه او د هغه څخه مو دا پوښتنه وکړه چې د ګلپاڼې د کوژدن په باره کې دا خبر رښتیا دی او که هسې یوه پروپاګنډه ده. دوستانو، د ګلپاڼې سره نږدې کس موږ ته وویل چې خلکو دا هسې یوه پروپاګنډه شروع کړې ده او په ګلپاڼې پسې هسې دروغ خبرې کوي، نه خو چېرې ګلپاڼې کوژده کړې ده او نه هم داسې څه شته. او زیاته یې کړه چې ګلپاڼه نن سبا په خپلو کارونو کې مصروفه ده او ویل چې داسې خبرونه خپرول یوازې هغه خلک کوي چې غواړي په همدغو دروغو خبرونو باندې د خپل ځان او د خپل پیج یا چینل مشهورتیا وکړي. او ویل چې کله هم ګلپاڼې کوژدن وکړه او یا هم داسې څه خبره وي نو ګلپاڼه به یې خپله له خپلو مینوالو سره شریکه کړي. دوستانو، دا و د ګلپاڼې د کوژدن باره کې حقیقت چې د څو ورځو نه یې په سوشل میډیا باندې خلک خپروي. دوستانو، په دې هیله چې ویډیو به مو تر پایه لیدلی وي. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.